کونړ کې طالبانو د واده د زلمي ورور ولې په ډزو وواژه. حقیقت څه دی او څه ویل شوي؟ سلام، ستړي مه شئ. طالبانو کونړ کې د واده پر موټر ډزې کړې چې د واده د هلک ورور پکې وژل شوی او بل ملګری ژوبل دی. دوی دواړه لومړی ټپیان وو، خو یوې وروسته د ژورو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړې ده. دا پیښه د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې شوې. د وژل شوي کار یاسین کاکا ډاکټر منګل ویلي پیښه هغه مهال شوې چې کله د وراره د ښادۍ موټریز کاروان له مرکزه صداباده د شیګل پر لور روان و. ډاکټر منګل وایي چې یاسین په خپله موټر ته ناست و، نور ملګري هم ورسره و. شیګل ته چې رسېدلي د موټر د څنګ ښیښه یې له کوم طالب سره لګېدلې. هغوی پر سړک څو کسه روان و. کار یاسین پرې هېڅ نه و پوهېدلی ځکه دومره لویه پیښه نه وه، خو طالب پرې ډزې کړې. یاسین او ملګری زاهد لګېدلي وو. وروسته یاسین روغتون کې ساه ورکړه او ملګری جلال آباد ته وړل شوی. ډاکټر منګل وایي که څه هم قاتل د طالبانو ځایي ادارې نیولی، خو د دوی ښادي په غم بدله کړه. د کونړ د اطلاعات و کلتور رئیس مولوي نجیب الله ویلي چې د کار یاسین قاتل یې نیولی او اوس مهال امنیه قومندانۍ کې تر څېړنو لاندې دی. هغه وویل د وژل شوي کس له کورنۍ سره به عدالت وشي. وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې ګڼې دې کسانو په موټر کې موسیقي غږوله. وروسته معلومه شوه چې یاسین د قرآن کریم حافظ دی او موسیقي نه غږوله. په هر حال دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په وړو وړو خبرو په خلکو ډزونه کوي او وژني. دغې پیښې پخوا له رسنیو سخت غبرګونونه راپارولي او خلک یې سخت خفه کړي او له طالب مشرانو یې غوښتي چې د خپلو جنګیالیو لپاره د قوانین وضع کړي او سرغړونکي د سخت مجازات کړي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. د بېرته ستاسو پر ته راځم، پلي او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.